د دې میاشتې په مناسبت د حضرت ابراهیم علیه السلام خبره مې درته شروع کړې وه او تعلق یې د حج سره هم دی او تعلق یې د عمرې او د طواف سره او د بیت الله سره هم دی او تعلق یې د قربانۍ او د تکبیرات او تشریق سره هم دی. ما ویلو تېره جمعه چې د دې وجې نه قرآن شریف کې الله په 30 په 23 سورتونو کې په 25 سورتونو کې د ابراهیم علیه السلام ذکر کړی په 23 آیاتونو کې او دا خبره مې درته کړې وه چې ابراهیم علیه السلام نمرود کور کې وغورځاو اور پہ اللہ معتدل کا گل گلزار دور نہ رہو نمرود ہم پدے خبر پویشو کہ دے الگ سر سکول نشو او خیار پویشو کہ دے سر دے سب نشم کولے دادا اللہ پرگز برگزیدہ دے رنا کارا خونشی بھی دے بادشاہی دی دی خلق ٹول دے ابراہیم علیہ السلام مرگری کی گی نو دله بس پکار دی چې دی د دې علاقې نه وروسته دې جلاوطن اوس دا خلک د ده به ملګري شي دا خلک به وو چې تا اور کې وغورځاو هغه اور کې مرغۍ پې نږدې پر نه شومان او 40 ورځې پکې تېرې او هغه اور په ابراهیم علیه السلام یخ شو نو دا جوړ په حق دی دا انسان نو نمرود په دې کې خپل خیر وګڼه چېره دې د دې وطن نه وباسو جلا وطن یې او ابراهیم علیه السلام هم په دې پوه شو چې زما قوم نه مسلمانېږي وس مې پې وکړو بادشاه ته مې نصیحت وکړو پلار ته مې وکړو خاندان ته مې وکړو قوم ته مې وکړو او سرکاری مذہب شرک و بت پرستی را دا خلق نہ سمیگی دا بادشاہ پا دام کے گیر دی اور دی پزڑ کے شرک نہ ناوتے دے دا نہ سمیگی پدی وقت ضائع کول باقی ندی پکار چتا بل قوم تتلل پکار دی ندی پزے چی بل جاتا نصیحت حکم او بل سو خود پاک مسلمانان بادشاہ میوده دا ما دا علاقینا ابراہیم علیہ السلام میں دیر خدا قوم تے موے قوم امارت لی بے نصیحت ما خب ویکلے ما در باندے وسی وکلی پخبلم اومنل چی بوت وال نشی کولے بوت خبری نشی کولے بوت اوریدل نشی کولے و بیام تاسو قسم الار نرازے باس سرمی در سرستڑی شو چا د انوار عبادت کو که د سپومې او که د ستورو هغې سره مې مړه ستړی شو ستاسو نور نه سمیږئ ستاسو هدایت خوښ نه دی ستاسو نیغه لاره خوښه نه ده تاسو توجه دې طرف ته نشته او پلار ته هم لاړئ بابا السلام علیکم لاړم بس نور ته نیغه لار باندې نه راځئ خو یو کار به کومه پلار خو بیا پلاري که نه تر څو چې زه الله نیم منې کړی نو زه به تاله د الله په دربار کې د ایمان او د هدایت سوال کو بخانه بدله غواړم خدای ته به سوال او روان شو د عراق نه ووت ځان سره یو د تره لور وه بیبي ساره د خپله د تره لور وه او د ابراهیم علیه السلام بیبي وه دې په ایمان راوړی او یو یې روارو لوط علیه السلام هغه په ایمان راوړی بس دا 2 کسان ورسره شو او د فرات د دریاب نه د عراق بابل علاقې نه پورې وتل د فرات د دریاب نه پورې وتل لاړه مصر ته لاړه شام ته لاړه ما تاسو ته تېره جمعه ویلي چې په نیکانو ازمایښونه راځي او رسول الله مبارک بخبلا فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء
ثم الامثل فالامثل چې سخت آزمائش په پیغمبر راځي بیا چې هغه ته نږدې وي بیا چې هغه ته نږدې بعضې خلک وایي یاره چې مخکې مونځ مې نه کوو روجې مې نه نیولې نیک عمل مې نو مشکلات راته نو اوس مونځونه مې شروع کړل نیک عمل مې شروع کړل لږې مالي پریشانی راته بعضې خلک دیم دا به راځي دا به راځي رسول الله مبارک ته یو صحابي وایي وی تا سره مینه لرم وی رښتیا وی وی یو وی ښه اعد للفقر تجفافا وی که ما سره د مینه نو د فقر او د غربت دپاره بوسخکۍ جوړه فقر او غربت به درله درلي لازمه ده نه چې هر سړی دې فقیر شي خو دا یو شان یې وښاو حضرت عثمان د پیغمبر سره ډېره مینه ومانده عبدالرحمن ابن عوف د حضور پاک نږدې صحابي وماندار خو مطلب دا دی چې یو ازمایش په در باندې راځي او تا باندې هغه ازمایش په دمای په چا باندې یو ازمایش په چا د بل چا بل ولې دا ولې راځي دا ازمایشونه دا تکلیفات ګوره ځان پوه کړو چې کومه جامه نری جامې اکثر د ناویانو دا نری جامې وي دا چې ډېر په طریقې ورو ورو ولې که لږ په ماشین کې اچوي ترمې ځي شلېږي که په سوباړې یې وی ترمې ځي او شلېږي او که لاسونو باندې سخت مږي او صابون پرې مږي و هغه سات ترمې ځي نری جامې قیمتي وي د 500 شپېتو زرو روپو جوړوي د 1 لک روپو د 10 زرو جوړوي نری دارونه په سات شلېږي د اغوستو قابله بني اسریم پرې نشي مګرې اسریم په هغې سره ختمېږي او چې د خامخا مضبوطه جوړی او کلکه جامې نو خلک یې په ماشین کې واچوي نو ښې تاوی راتاوی ښه کېږي دې ګینځلو سره شلېږي نه هغه په دې خپو پې دا پخوا طالبان به په خپو ګرځېدل پخپو به په پخوا زمونږ طالبان ګرځېدل په سوباړي به دې زنانه وډبول داسې ده که نه او ټیم کې به صابون واچو او فوټکواڼې به یې ورته وي هغې کې به یې اچول ابا چې څومره مږې دا جامه نو خشته به راوځي څومره چې زورونه ورکې نو خشته او مزېداره به راوځي دقسې د کوم انسان چې ایمان کمزوری دی ایمان یې مضبوط نه دی نو الله پاک به دا تکلیفونه او دا مصیبتونه نه راولي که لږ تکلیف پرې راولي د هغه نری جامې په ځان اوس شلېږي ختمېږي ایمان پرېږدي تښتي الله وایي زه دې لیدو دا بل خو مونځ نه کوي او هغه ته څه نه وی او زه دې راګیر کړم معمولي خبره باندې تښتي دانګي بلک سیسته ایمان پرېږدي او چې کوم شی په دین کې مضبوطي او په ایمان کې مضبوطي د خامتا د جامې په شان په هغه چې هر څومره تکلیفونه او مصیبتونه راځي د هغه ایمان به نور مضبوطېږي خشته به راولي اب وایي چې نه دا تکلیف د دنیا دی د آخرت خو نه دی دنیا خو جون عارضي دی نو تکلیف هم عارضي دی دا بیماری شوه دا د مال تکلیف د بچو تکلیف دا دنیا ده ډېر خلک پریشاني واقعي پریشاني وي نه دا به وایي چې د دنیا ژوند عارضي دی نو دا تکلیفونه هم عارضي دي نمبر 1 شکر وباسه چې په دنیا کې در باندې تکلیف راغی چې په آخرت کې نشته او شکر وباسه چې دا تکلیف او مصیبت در باندې راغی نو په دې به د خدای ګناه وراچوي او په دې بدل خدای پاک په آخرت کې لوړې مرتبې درکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله یو انسان له الله پاک په جنت کې لوړه مرتبه لیکلي او دې هغې ته په خپل عمل نشي رسېدی دومره عمل یې دي چې په هغې ورسېږي نو د دنیا دا تکلیف مصیبت بیماری پرې راولم نو په دې هغه لوړې مرتبې ته ورسېږي دا به نه وی چې په ما تکلیف راغی ګنې من الله خفه دی په فاسق فاجر بېلمازه چې تکلیف راغی نو دی دې پوه شي چې من الله خفه دی
چې روجي نه نیسي او نیک اعمال نه کوي او ګناهونه کوي او په تکلیف او مصیبت راغی دې نه پوه شي چې دا د خدای قهر او غضب دی په منځګزار او په نیک سړي چې د تکلیف مصیبت پریشانی د بچو د مال راشي ډېر خوشاله شي چې شکر دې ګناه به ورجېږي الله به مرتبه بلند کړي ابراهیم علیه السلام د ځان سره مخکې کېږي نو چې مصر باندې تېرېده نو د مصر یو بادشاه و هغه وخت کې د مصر دومره لوی ښار نو ملک نو لکه دا اوس د څومره لوی ملک د مصر بادشاه او د ابراهیم علیه السلام نسبي و خو یو بل نه پېژني دا د مصر بادشاه د نوح علیه السلام د سام زوی په اولاد کې او ابراهیم علیه السلام هم د نوح علیه السلام د سام بچي په اولاد کې دواړه د سام ابن نوح اولاد کې سامي النسل ورته خو یو بل سره خو تعارف نشته دا خو د نوح علیه السلام بچي دي او د هغوی نسا نسل په ځمکه خواره دي او دنیا هم دومره نه وه لکه دا اوس د څومره دنیا ده هغه بادشاه ظالم کې دا مسله وه چې پولیس والا دې په لارو کې کېنولي وو چې په لاره به قافلې دی او هغوی سره به زنانه وي جینکې وي هغه به یې ځینې وو هغوی سره به یې بدعملي کوي او بیا ظالم دومره و چې که چا سره به ښځه وه نو ښځه به یې ترې واخېسته او دې به یې مړ کړه به یې وینځه کړه هغې سره به یې بدعملي کول او که چا سره به خور وه نو هغه رور به یې وله نه واچه خو دا خور به یې ترې واخېسته بدعملي به یې ورسره کوله په دې نسبت چې ضرور به وایي چې زه خو زما خور ده یو ځای کې به مې ودوله لکه بادشاه نه لاړه دا ښه ده او خاوند خو په ښځه خفه کېږي چې زما په نکاح کې او بل څوک یې رانه بوځي خو خاوند به یې وله وجه او په خور به ورته به یې غږ نه اوس چې دې روان دي قافله د درېو کسانو بېبي ساره د لوط علیه السلام او ابراهیم علیه السلام او د الله په حفظ او مشوره دي چې الله وایي په دې لاره پولیس والا اطلاع ورکړه د مصر بادشاه ته وایي دغسې یو سړی را روان دی او ورسره ډېره زیاته خشته جینۍ ده ویری وکړې ابراهیم علیه السلام خو پوه شو پته وته چې دا مسله ده حالات نه خبرې اوبه د سر نه تېرې وې دې غریب هم بیا واپس کېدی نه شو ښځې ته وایي یو خبره درته کوم وی ګورې ما ورته دیني رور او خور که مسلمان یې زه مسلمان او ما ورته د اسلام او د دین په بنیاد رور او خور ښځه مې خو دیني رور او خور نو ما زه به دې خلکو ته ویم چې دا مې خور ده نو که تا نه تپوس وکړي تا م ووایې چې دا مې رور دی ما دروغجن نه کړي خو دروغ نه دي ظاهر کې شکل یې د دروغو ښکاري خو دروغ نه دي پیغمبر خدای د دروغو نه ساتي رسول الله مبارک هم پې د کذب اطلاق کړی دی خو علماو چې دوریت یې مراد مخکې ورته ووایي چې رور خور مسلمانان وي دواړه په مخ د ځمکه د اوس تا نه بغیر بل مسلمان سړی او ښځه نشته ډېره ښه کارندګان راغلي دي چې په زور ونیول دا دې سره خور مې ده دا دې سرې پټې ورته ووایي دا مې رور دی ابراهیم علیه السلام خو د مرګ نه بچ شو د هغې د قانون مطابق خدای ته کول په زور یې فرزانه چې باید د سینګو بادشاه ته یې ور مخکې کړه بخاری شریف کی حدیث دی نو دی دا جینۍ حضرت سارا د پیغمبر بیبي ده او ته څه وایي بادشاه ته وی بس تا راوستم چې څه دی خوښې اوس خو مجبور یم خو د یو ما لوکړې پرېږده زه لږ اودس دوه رکعته نفل کوم الله وکړه ته دې وښی اودس وکړه اودس سره به خشته شي ښکلې به هم شي ډېره ښه ده چې اودس یې ځینګ وکړه په مانځه ودرېده او الله ته یې لاس پورته کړ بادشاه پالک یې ولاندې کړی وی ما ته دې خیري وکړې بس درته څه نه وایم دا وا راته وکړه چې ما خدای ښه کړي بیا راته څه نه وایم بیبي سارې ته وکړه سړی ټیک شو 3 ځلې دا حرکت وکړو 3 ځله فالک اخره کې هغه خپلو نوکرانو ته اواز کړي ما له خو انسان نه دی روستی څه پیری م روستی دی څه شی م رانه روستی ته څوک یې وایي زه خو ساره مې نوم دی د ایران ته را روان یو خاوند مې نوم ده ابراهیم یې ټوله قصه یې ورته اول نه اخره
د نمرود د علاقې نه راغلی څنګه هغه نه څنګه راغلی بادشاه په یو بل پېژني هغه د ما خاون اور کې مو غورځو څلوېښت ورځې اور هم پې بردن وسلاما معتدلو دا قصې وکړې بس بادشاه پوه شو وایي دا خو د خدای پیغمبر دی دا ما څه غلطي وکړه دا ما څه ګناه وکړه چې ما په بد نه نیت دا راوسته او لاس ټول مې ورته شروع کړل خدای خو محفوظه کړه خو دا ما څه وکړل نسل نسب هم کم دی تاسو خدای بابل او سامی النسل یې د نوح علیه السلام دا سام اولاد یې وی زم سامی النسل نسب کې مو شریک یو ما معاف د پیغمبر بیبي ته ما لاس ما به معاف او ما به معاف او زه تعالی انعام درکوم بس رسول الله مبارک فرمایي حدیث د بخاري دی واخدمها هاجره یو څوک وی وینده ده او څوک وی لور ده بعضې دلایل وایي چې د بادشاه لور وه دا د طالبانو دی مو تفصیل ورته پرې نشم ویلی او څوک وایي چې نه وینده ده نو هاجره دی ونه په موفق یې ورکړل ابراهیم علیه السلام یې راوغوښتو هغه له دعوت وکړو هغه نه معافي وغوښته خو چې ساره لاړه کم وخت کې ابراهیم علیه السلام لا نو دا بیا هم یریده که زه خاوند ته ووایم چې ما ته لاس نه دی راچولې نو خاوند به مې خوله کې خامخا تر مرګه پورې وسوسئ داسې نه دا ښه زمانه خبره پټوي چې خاوند خفه نه شي او چې ته لاس یې نه نقصان یې نه کړي خامخا د خاوند پړې وسئ او چې د چا ښځه خدای مکه خدای مکه داسې خاوند په شکي شي نو دا ډېره ګرانه خبره ورته څه وایي وی خدای ظالم بادشاه ذلیله که ابراهیمه او خدای د هغه لاس ماته ونه رسو ابراهیمه او ما له په خدمت کې دا جینۍ هم راکړه ابراهیمه ابراهیم علیه السلام ورته ویل سارې ما ته دا خبرې مه کوه ما ته الله تاسو ټول داسې وښولې لکه شیشې نه پورې غاړه چې بدله د انسان ښکاري لکه څه نشته ما لیدی تاسو چې څه کېدل الله ما ته وښودی پیغمبر دی را پیغمبر معجزه ای ما ته هر څه معلوم دی بهر کې دې آزمایش کې الله پاک ابراهیم علیه السلام کامیاب کړو او دې آزمایش کې ورته یو چینه میلو شوه خدمت دپاره لړل فلسطین د دغه ځای د مصر نه فلسطین بلکل د مصر بحر قلزم دې علاقې نه چې څنګه پورې وځي نو د شپې د فلسطین او د اسرائیلو بجلی ښکاري مزل شته خو دشتو میامان دی هغه ځای نه لاړل فلسطین ته او دې وخت کې ابراهیم علیه السلام خپله خواري مزدوري کړې سګړې چینې مې الله پیدا کړي لیکن نه معلوم یو سبق دلته موږ ته اوس بل میلاو شو زه تاسو ته واقعه بیانوم خو د مقاصدو قصې دلته نه ځکه الله ذکر کړي سبق دا میلاو شو چې که یو سړی یو ښځې ته ووایي چې دا زما خور د مسلمانه دیني خیر خپلې ښځې ته ووایي چې ته خو زما دیني خور یې په دې طلاق نه راځي او که خور خاوند ته ووایي چې ته زما دیني رور یې پروا نشته دیني خور خو لیکن زموږ خلک یو غلطي کوي زموږ خلک وایي دا زما دیني خور د بیا دې ستر نه کړي پردی ښځې ته دا ما په خوروالی نیولی بیا دې ستر نه کوي دا زما دیني رور دی ستر دی نه کوي اختر شه او قدر مې یو بل له وړي ولې دې خور دی چې دې ښځې ته ما خور ویلی دی او ښځه وایي دې سړي ته ما رور ویلی دی دا نشته په شریعت پردی سړی نه رور کېږي او پردی ښځه نه خور کېږي څنګه چې د عامې ښځې او د سړي د یو بل نه پرده او ستر دی دا به د یو بل نه پرده او ستر دا نشته په شریعت باندې موږ غلطۍ کوو ډېر خلک دا وایي وایي دا زما د نکاح پلار دی د خپل پلار په نظر ورته ګوري هلته چې چاله اختیار ورکړي که نه د نکاح وایي دا مې د نکاح پلار شو نو د هغې دا خیال یې لکه خپل پلار چې څنګه یي هغسې مې دام د نکاح پلار نه د نکاح پلار دا په شریعت کې نشته دا وکیلي وکاله وله ورکړي پردی سړی دی یا خپل سړی دی هر څوک چې وي نو دا په شریعت کې نشته چې دا مې د نکاح پلار زموږ خلک او بس بیا دې ستر پرده نه کوي دا په شریعت کې غلط یو بله مسله هم درته وایم
پرون زموږ په ترمذي شریف کې دا مسله تېره شوه ډېر خلک پردي بچي والي وساتي خپل بچی ني رور ولا ورکی بچی خور ولا ورکی بچی ماما ولا ورکی ترور ولا ورکی دا ګناه ده په شریعت قطعا ګناه ویو لما شوم ورکول شي رسول الله مبارک په خپل بیبي حلیمه ته مې ورکړو چې په ورکړ نو کله مور په خني یا د بلې ښځې په اعلی یا بل د آب و هوا مدینداري او ته دا ماشوم چاله ورکړو چې په ورکړي عارضي ته ور یو دوه کالو دپاره د دې بریکونه پورې نو ورکول شي غیر داعي پلار شو او چا په اوس کله غیر داعي مور شو دا ټیک ده لیکن دا چې دا ستا زوی شو شناختی کارت کې بیا علي کې چې دی پلار په سکول کې هغه لیکي دغه پلار دی په مدرسه کې هغه نوم لیکي دی پلار دی نه پلار کېږي دا ګناه ده په شریعت کې اجورهم لآبائهم قرآن کې رسول الله مبارک زید ابن حارثه خپل زوی کړی هغه وخت جایز زید ابن حارثه الکو چارا تختول او د مور پلار حضرت خدیجه را راغلی او خدیجه رسول الله مبارک ته وقف او بیا د پیغمبر مبارک نه د واقع ورته د بل وخوي نو پیغمبر مبارک اعلان وکړ نن پس زید د حارثه زوی نه وایي زید ابن حارثه زید ابن محمد وایي صلی الله زید محمد صلی الله ډېره موده پس خلق ووتې زید د محمد ویلي صلی الله بیا وروسته قرآن کې آیت راغی اجورهم لآبائهم واقسطوا عند الله خپل پلار ته به نسبت کوئ ستا زوی نه هسې پردي بچي ته د مینې نه ویلی شي چې بچی دلته راشي یا بنیا ای بچوړیا یا ابني ای زما زویه دا د مینې د وجې نه د احترام د وجې نه د محبت د وجې نه ویلی شي خو قصدا نه شي ویلی سبا چې ولې نکاح تړي سوی پلانکې د پلانکې زوی نو دغه به پلار خپل پلار نه او که جینۍ وي نو دا پردي پلار یادوي پلانکې د پلانکې لور دروغ ولې وی دوکه ولې کې د پلانکې لور خو نه پلار خو بل دی په سکول کې ولیکي شناختی کارت کې ولیکي ولې ګناه کوې او که پردی جینۍ وي مثلا نو د دې سړي د سترم کېږي دغه رنګې که الکي د دې ښځې چا چې لوی که دی مور نه راځي د سترم کېږي او د دې سړي که نور بچي وي هغه بچي یې رونه خویندې نه دي پرده به په شریعت ګناه نه ده پکار نو زما رونو خلک وایي دا مې رور دی او دا مې خور ده او دیني رور مې دی او دیني خور دیني ټول مسلمانان رونه خویندې دي که چا سره ښېګړه کې کوه ورسره خو پردی ښځه نه خور کېږي او نه پردی سړی رور کېږي امینه په دې درته پوهېږه او بیا میراث کې ولی عیسی هغه خپل پلار نه ولی عیسی نه علي یا کوم اصل پلار دی او چې دا پردی سړی دی دی ولا په میراث کې عیسی ورکوي نو ګوره دی بله ګناه وکړه پردي بچي له دې په میراث کې عیسی ورکړه تا سره د رور کېږي رور دی غر د رور حق د خور د سره کېږي د نور نو د خپلو وارثانو حق دې کم که پردي بچي نه ورکوې پردی لور نه ورکوې دا ډېر ګناه ناروا ده حاصل د خبرې دا ده دا ته مسله معلومه شي بل ته څه مسله معلومه شي په دې هم ځان پوه کې چې څوک د ګناه نه ځان ساتي الله به مدد کوي بې سارې د ګناه نه ځان وساتي او دس کومه مالا مقراکا او دو رکعت لمونځ کومه الله پاکې مدد وکړو بعضې خلک وایي نه یاره جي په دې ګناه کې مبتلا یم زه ترې ځان نشم ساتلی ولې نشي ساتلی ما ته بعضې دوستان ټېلیفون کوي ښه خلک دي د مسلو تپوسونه کوي یاره جي یو ګناه کې ګیر یم څه وظیفه راته وکړه چې دا ګناه نه بچ شم زه ورته یم بچې چې کوم ماحول کې دا ګناه کې دا ماحول بند لرې کړي دې ماحول نه ځان وباسه یاره جي دې نه خو نشم وتی نو ما وی که ته په ډنډ کې د خټو ولاړې او د زمزم په اوبو ملامبې نو پاکېږې نه او که د دې ډنډ نه رې ځان وویسته نو د چارسدې او د پېښور اوبه به ځان واچوه بیا مې پاکېږي ماحول نه ځان وباسه چې کوم ماحول کې دا ګناه
تا ځان ته رانږدې کوي دې نه ځان بچ کا وظیفه به درته وښیمه څلورمه کلمه سار وایه سل پیرې ښه څلورمه کلمه پېژنې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نور الفاتح الحديث كشتا ومختصر ويل شيء لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير دا سارسل په روایت وهم وسوسه بدل ناراضي دا وهم او دا وسوسه علاج دی هر بندے سارسل په روایت د شیطانانو نه بن خدای حفاظت کوي او په دغه ورځ بستاسو نیکو ته توجه زیاته په ماحول به زیاده نشي کېدی چې په ماحول د ګناه کې پروت او ته ودرې وظیفې وي ماحول به ځان چې د ګناه نه ساتي الله به دې مدد کوي ګوره یوسف علیه السلام د چې کله زلیخې ځان برابر کړ او د ګناه مطالبه وکړه یوسف علیه السلام په دروازو دننه ګیرو قرآن شریف کې الله وی وغلقت الابواب وقالت هیت لک دروازه نه دروازې ورپسې بندې کړې وې او راځه بینا نه کېږي انه ربي احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون دا چته کېږي نه کېږي وې دروازې بندې پرېدم ته چتا د یوسف علیه السلام دغه وسو چې دروازې ته روان شو نور ورته پته چې دروازې بندې صبر دغه وسو لیکن الله مدد وکړ کنه ټولې دروازې ورته کولو شوې پروتوکول ورته میلاو شو دروازې خود به خود جرنده کولاویږي دروازه کولاویږي یوسف علیه السلام لاړ او د زلیخې د جال نه خدای بچ نو که د ګناه نه ځان ته بچ کې الله به دې مدد کوي خو یاره که ته د ګناه نه ځان بچ کې او که ته وایې چې نه دا بیا نشي بچ کې هغې د ګناه نه ځان بچ کو الله یې مدد وکړو څنګه مدد یې خدای پاک وکړو ابراهیم علیه السلام ته لږه شیشه هر څه خدای وښود زړه ولا شکونه هم ختم کړل او جینۍ هم ورته میلاو شوه او بادشاه قدر هم وکړي عزت یې هم وکړو او په ډېر قدر او په عزت باندې رخصت لاړل په فلسطین کې اوسېږي هغه علاقه کې به یې ټول ته شام ویل اوس چې دا کوم سوریا دی سوریا یوازې دا نه دا سوریا چې دا اوس ورته شام دا علاقه فلسطین اسرائیل او دا علاقې اردن دا چې څومره علاقې دا ګردونه وه دې ټولو ته به شام ورسېدل دي چې هلته لاړل دواړه بیبیانې دي یو بیبي سارا او یو حاجیه او دواړه بیبیانې قابل رحم دي بیبي سارا قابل رحم ولې ځکه چې څنګه ابراهیم علیه السلام پلار پرېښود مور پرېښوده دې مور او پلار پرېښودل څنګه ابراهیم علیه السلام خپل قوم او خپل خاندان پرېښودل الله دپاره نو سارې هم هر څه پرېښود هر څه یې پرېښود چې څنګه ابراهیم علیه السلام دا په سلګونو کیلومتره مزل وکړه د الله دپاره بیبي سارې هم هغسې وکړه دې غټه قرباني ورکړې دسې غټه قرباني پلار یې رور قوم تربوران هر څه یې پرېښودلو بیا دا مزل یې وکړلې نو دا قابل رحم ده غټه قرباني یې ورکړه او لوط علیه السلام او کومه چې هاجره ده نو صاحب من هغه هم د بادشاه د کوره وه بیا ده روانه که د بادشاه لوري اختلاف پکې شته نو لویه نیازبینه ده ابراهیم علیه السلام سره وخت تېرې او که د بادشاه وینه هم ده نو د بادشاه د کور نه چې وځي صاحب من او یو راروي سره چې په لاره تېرېږي هغه سره مزل کوي په لاره تېرېږي او بیا بل ځای کې اوسېږي ورسره او څه د ژوند سامان هم ډېر بهترې د بادشاه دومره لاړه دواړه اوسېږي دوه بیبیانې دي یو یې روانه او پلار ته خو یې هلته ووایي وایي چې تر څو خدای نه یې منع کړی دعا به نه کوم نو پلار ته به یې دعا کوله الله منع کړي الله منع کړي بس کافر ته به د نن نه پس دعا نه کوې بس ختم
رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت پر ورځ د ابراهیم علیه السلام پلار آزر باندې اعلان وشي چې دوزخ ته دې روان شي. نو ابراهیم علیه السلام په الله ته سوال وکړي، یا الله ما خو یو دعا کړې او تا قبوله کړې ده. ما وی چې ولا تخزني یوم القیامه، الله د قیامت پر ورځ به ما نه رسوا کړي. دا دعا مې کړې او تا قبوله کړې ده. وایو خزي من خزي ابي، او اوس دا خو زما رسوایي ده چې زما پلار دوزخ ته ورځي. خلک به څه وایي؟ د ابراهیم علیه السلام پلار دوزخ ته، دا خو غټه رسوایي ده زما. رب العالمین څه فرمایي؟ ابراهیم ما دوزخ په کافر، ما جنت په کافر حرام کړي. فلا تسألني ما ليس لك به، وعم کو دا سوال کوي. إني حرمت الجنة على الكافرين، كافر باندې جنت حرام حرام حرام، نه به جنت دا. نو ابراهیم علیه السلام به بره وګوري، نو الله به دې لاندې وګوره، چې لاندې وګوري نو دا پلار به دته داسې ښکاره شي لکه یو درنده د ځنګل چې په سوټو کې لړلي. دا نه جګني شکل به د درنده ګرځېدلی، دا ناسخ د هندوانو نظریه زموږ نه ده. شکل به یې نه، خو دته به الله داسې ښکاره کړي، دې به داسې وویني لکه د ځنګل یو شیرخوار درنده وبوته، یو شیرخوار درنده د ځنګل د سپي په شان، د ځنګلي سپي په شان چې هغه نه خلک نفرت کوي، په من په سوټو کې لړلې. نو فرشتې نو چې ورته وګوري نو ابراهیم علیه السلام نفرت پته پیدا شي، کرکه وروستو به شي، او فرشتې به د خپونه ونیسي په دوزخ کې به یې وروغورځوي. نو د ابراهیم علیه السلام په دې دومره نفرت پیدا شي چې د بخښنې سوال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. رسول الله مبارک ابو طالب له دعا کوله کړه، نو الله ورته نه کولې مشرک له دعا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. دا إبراهيم پلار سره وعده کړې وه چې زه به د بخښنې دعا غواړم، خو چې ورته الله ووایي چې کافر دی مه غواړه، نو بس ختم. ډېر موږ څونه خوشقسمته یو چې موږ لاس پورته کړو، زموږ خپل مور او پلار ته بخښنه غواړو که نه غواړو؟ وروڼو له غواړو، نیا نیکه له غواړو، دوستانو له غواړو، او د ټولو نه مخکې دا وایو یا الله زما پلار، او یا الله زما اسود. په مکه مکرمه کې ناست وم، دا د ډېرې زمانې خبره وه، زړه ځانخانه چې کله وه، یو هلک ناست و ما سره خوا کې، دا خلک به راتلل اکثر ما نه به د مسلو تپوسونه یو هلک ناست و، ډېر خوبصورت دا نه خشته نوجوان داسې اوس ما نه ډېر کې نه چې اتلسو شلو یا دوه شلو داسې اندازه قرآن شریف تلاوت یې کړي. نو چې ما نه به خلکو نو ما به دعا الله عربۍ دعا به مې وکړه، پښتو کې هغه هلک به قریب بند کړم چې د کوم عربۍ کې ما برادر پاکستان بېلته څه کار کوي، مې مدرسه کې درس وکړو، دا خلک راته څه وایي، بیا دا مسایلو تپوسونه کوي، نو ورته کړم ما ته مې چې تاسو دې کسانو ته دعا وکړه اللهم اغفر لنا ولوالدينا یا ولوالدينا، خدایه موږ به وبخښې، زموږ مور پلار هم بخښې. نو ما ته یې وویل ما له ژړا راشي، بیا ولې؟ وایي زما پلار کافر مړ دی، زه بخښنه نه شم، او مور مې کافره ده او په کفر کې سخته ده، ما سره یې روانه ده، زه د انګلینډ یم، د انګلینډ د لندن، او د تبلیغ یو جماعت راغلی استاد سره پاکستان، هغوی د اسلام او د ایمان دعوت وچلو، ما ته خو د ایمان نصیب. پلار مې کافر مړ دی او مور مې کافره ده، کافره او سخته ده په کفر کې، ما سره قطعا مکمل وړاندې عیسایانو ده. نو چې تاسو وایئ چې الله زما مور او پلار وبخښئ، دلته ما له ژړا راشي، سترګو نه اوښکې وبهېږي، خدایه نو زه خو نه شم ویلی چې زما مور
نه دا ویلې چې زما نیا او نیکو وبخې کافر نه دا ویلې چې زما رونه خویندې وبخې ټول کافر. ما یې بچې یو کار چې کوم مړه دي بس هم پرېږده او چې کوم جمدي دي د هدایت دعا ونه کوه یا الله زما مورونو خویندو ته د ایمان او د اسلام هدایت نصیب کړي. زموږ خوش قسمته یو چې موږ لاس پورته کړو خپل مور ته او خپل پلار ته او نیو نیکه ته دعا کوو چې یا الله زما مور پلار وبخښي. قسم په خدای چې د دنیا نعمتونه درته مخکې پراته او د دنیا مال او دولت درته مخکې پروت دي او د دنیا موټر او هر څه درته مخکې پروت دي او ته مسلمان او مور او پلار دې په دوزخ کې واه واه. دا به څه خوندي په جنت کې چې مور او پلار دې په دوزخ کې همیشه پراته او ته په جنت کې. دا به څه خوندي چې ته نشې ویلی چې زما مور او پلار الله یم او چې ته مسلمان او مور او پلار دې مسلمانان وړي او جنت کې د سره یو ځای وي ته ورسره یو ځای او په دعا کې یادې ردې نه لوی نعمت نشته دا الله موږ تاسو ته راکړی دی الحمدلله. چې د چا مور او پلار په دوزخ کې پراته دي که نه او دا پلاران او دا بچي دا په جنت کې وي او مور پلارونه وغیره کافر دي دا د پړه کې به د هغوی د بخښنې سوال نفرت پېدې وي یاره نورو د دوو ښځو په منځ کې خو جګړې خامخا راځي دا خو پکې شته بل یو بل سره خامخا په جګړه نو د بیبي سارې او ابراهیم علیه السلام خدای پاک بیبي هاجرې له زوی وه. ابراهیم علیه السلام اختلاف لږ غوندې په روایاتو کې شته خو دوه کم د سلو کال څلور کم د سلو یادوي خیر د دوه کم سلو کالو د ابراهیم علیه السلام چې خدای پاک والا بچی ورکړ اسماعیل ایل په عبرانی کې الله ته چې کله به سوال کوم نو یا الله زما دا دعا قبوله کړه دا دعا مې واوره چې بچی ورکړ نو هغه اسماعیل مې ورته کېږي. بیبي هاجرې له خدای ورکړ سارې له بچي نشته مشرې بیبي او کشرې له خدای ورکړ او خشته بچی والا خدای ورکړه ښکلې بچی زوی والا خدای ورکړه او په بوډاوالي کې رب العالمین بچی ورکړه. دلته خبره هلته تکلیف آزمایش دلته د الله احسان دام ذهن کې واچوه ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. دا طالبان په پوهېږي وي دا معرفه ثانیه معرفه مات شوي نکره ثانیه نکره د دې نه دا معلومېږي چې تکلیف به یو وي او سهولت او اسانتیا به ډبل راځي. هلته سهولتونه خدای راوستی مفتو کې ورته هاجره میلاو شوه مفتو کې ورته اسماعیل علیه السلام ورته ښایسته بچی ورکړه. داسې بچی والا خدای د اسماعیل علیه السلام په شکل کې ورکړه چې د ابراهیم علیه السلام دپاره ملغلره ده. ولې ملغلره ده؟ د دې اسماعیل علیه السلام په اولاد کې به الله پاک د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی پیدا کړي. د ده د برکت د ابراهیم علیه السلام د حضور پاک کې الله پادشاه او هغه بلې بیبي له بیبي سارې له خدای پاک حضرت اسحاق ورکړ. داسې بچي هغه لم خدای هغې لم ورکړ چې ملغلره ده. ولې د اسحاق زوی به څوک یعقوب ابا پیغمبر او د یعقوب علیه السلام زوی به یوسفی ابا پیغمبري او ابراهیم علیه السلام له خدای داسې شان ورکړ داسې شان چې بعضې مفسرینو لیکلي دي چې په اولاد کې ولا الله پاک 4,000 تقریبا پیغمبران پیدا کړل. تکلیف سره مراحل دي که ازمایش سره خو بیا کمالات وي که نه خامخا وي دا نه چې ګنې ازمایش تکلیف به راځي او کمالات به دي دا الله بیا رحم وکړه. نو د دې کشرې بي بچي یې وشو اسماعیل او د مشرې بیبي نشته جګړې به کېدې. جګړې کېدې نو بس بیبي سارې ورته قسم وکړو چې ما به یا به ما ځان سره اوسې یا به دا اوسې. دویمه خبره نشته زموږ د دې نه
نو ابراهیم علیه السلام پیغمبر په الله سره مشوره کوي، رب العالمین سره مشوره کوي. هیڅ الله ورته وی دې کې زما حکمت ته فکر مه کوه، داسې وکړه د مشرقه قرباني ورکړي، دا پرېږدم دې دلته یې پرېږدم او دا کشره زه جبریل در سره کومه، دا به نقل او دا بچی به نقل. نو بیبي ساره هلته پرېښودله او هاجره او د هغې بچی اسماعیل دا دواړه مکې مکرمې ته راوستل د الله او الله پکې څه حکمت دی. هلته د بیبي سارې نه چې کوم زوی پیدا کیږي اسحاق، نو د هغه په ملګرتیا کې بیت المقدس جوړیږي او دلته د اسماعیل علیه السلام په ملګرتیا کې بیت الله جوړیږي. تکلیف سره فیدې ډېرې زیات دي. نو بیبي هاجره یې راوستله سره د اسماعیل علیه السلام مکې مکرمه. نو وخت ختم دی بابا، دا باقي خبرې به انشاءالله آینده بیان. خو صرف دومره خبره به ذهن کې واچوي چې هره موقع باندې به د الله د حکم ثابته ده. ابراهیم علیه السلام په هره موقع د الله د حکم ګوره هجرت یې وکړه، الله ده زنانه هم هجرت او قرباني هم هجرت او دا به ذهن کې اچي چې څومره تکلیف او پریشانی مصیبت راځي د الله نه به شکوې او ګیلې به نه کوې، د الله نه به راځي. دعا کوه چې خدای رانه لرې کړي او د هغې په برکت به رانه خدای په دنیا کې او په آخرت په دواړو کې اجر او برکت درکړي. خیر دعا وکړئ یا اله العالمین فمرحم بکرامته. د قربانۍ مسائل به ورته په جمعه کې بیان شي انشاءالله. او یا الله ټول مسلمانان چې کوم مالداران دي او که نم دي نو خدای ته وله د قربانۍ توفیق نصیب وګرځوي. اله العالمین دا راتلونکي اختر به مونږ په خیر او عافیت باندې چې کوم خلک حج ته تللي دي دعا وکړئ چې خدای پاک ورته صحتونه ورکړي او د قبول شوي عبادتونو توفیق ورکړي. چا چې داخلي کړي دي او د چا ارادي دي خدای هغې په خیر وکړي او د قبول شوي عبادتونو توفیق نصیب کړي. خدای ټول ملګري د بیت الله حج ته بوځي. یا الله بیماران دي، ډېر دوستان دي بیماران. زما یو دوست دی د پېښور علي رجي صاحب، علي خان حاجي صاحب، هغه هم لږ یو ټوټې بیمار دی. دعا ورته وکړئ چې الله ورته صحت ورکړي، الله ورله شفا ورکړي. زموږ داسې بعضې نور دوستان دي د په بار ملګري چې دلته دي نو نومونه اکثر نه له بیا دنیاکاري جوړېږي. دعا وکړئ چې خدای پاک والا د خیر او د برکت د عافیت زندګي وکړي. یا الله بیماران ورو صحت ورکړي، شفا ورکړي، زموږ طرفدارانې قرضونه اخلاص کړي. الله موږ د دنیا او د آخرت د فتنو نه وساتي، آفتونو نه وساتي، غمونو نه وساتي، مخلوق د شر نه وساتي، بد نظرونه من الله قانون او مان کې وساتي او تم د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي. او یا الله وي ته چا بچي دي یا نارینه اولاد دی، الله نارینه اولاد ور نصیب کړي. چاته څه دشمنۍ تربګنۍ دي پروردګاره په روغې بدلې. یا الله ته زمونږ نه راضي شي د تکبیرات و تشریق او د قربانو خدای د هغې پوره توفیق راله راکړي. ته را باندې اخترونه بار بار راوستلی او چې چاته هم څه پریشانۍ وي او څه غمونه او ټینشنونه وي خدای هغه ټینشنونه او غمونه او پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي. ته رانه راضي شي، د نیکو اعمالو توفیق راکړي. زموږ د جومات هم د ډېر لرې لرې ځای نه خلک لمانځله راځي. دعا وکړئ چې خدای پاک د خیر، برکت او د عافیت زندګۍ نصیب کړي. او د جمعې بعضې ملګري دي هغې کې بیماران او ملګري د کور یې زنان بیبي د کینسر بیماره، داسې نور بیماران دي. دعا وکړئ چې الله روغ صحتونه ورکړي، الله شفا ورکړي برحمتک یا ارحم. افغانستان کې زلزله راغلې ده او ډېر مسلمانان پکې شهیدان شوي دي او ډېر بې کوره دي. دعا وکړئ چې خدای پاک د هغه شهیدانو شهادت قبول کړي او چې چاته څه تکلیف او وارثانو له خدای صبر ورکړي او چې چاته څومره تکلیف رسېدلی دی خدای هغه د هغې تکلیف یې بدلې په دنیا او آخرت کې. د والد صاحب وفات شوي دي، قرباني وله کولی شي؟ بلکل کولی شي. الله دې وبخښي.